الرحمن دی شیرګړ اوسېدونکی یم 2 ودونه یې کړي جی مزدورګار یم سټارټینګ نه بس هم دلته والد صاحب سره دکان کې وم داسې یو ټایم راغی چې الله رزق له ما باندې کړی پاکستان له الله تعالی ډېر ښکلي موسمونه ورکړي دا کوم موسم چې دلته دی زموږ سره څلور موسمونه دي نو زه وایم چې دا به زموږ ملک کې الحمدلله چې دی دا څلور موسمونه نه دی لوبې چې سټارټینګ کې زما چې کله دلته د سکول دورانه نه و د والیبال سره مې شوق زموږ دلته قومي لوبه کرکټ هم چې کله د پاکستان ورلډ کپ ګټلی نو هغه ټیم کې ورته ډېر په مینه او ډېر په شوق د هغې نه تقریبا بیا چې کله موقع راشي او مخې ته راشي نو ګورو کرکټ هم ورسره ځي زما نوم غني الرحمن دی شیرګړ اوسېدونکی یم والد صاحب نوم محبوب الرحمن زما څلور بچي ماشاءالله 9 بچي 2 ودونه یې کړي جی مزدورګار یم سټارټینګ نه بس هم دلته والد صاحب سره دکان کې وم داسې یو ټایم راغی چې الله رزق له ما باندې کړی بیا تللی وم دوبۍ ته تقریبا دوبۍ کې مې کافي ټایم تېر کړ زموږ په دې الحمدلله پاکستان له خوا الله تعالی ډېر ښکلي موسمونه ورکړي دا کوم موسم چې دلته دی زموږ سره څلور موسمونه دي نو زه وایم چې دا به زموږ ملک کې الحمدلله چې دی دا څلور موسمونه نه دی خوند لري خو خوښ مې سپرلی وي سپرلی مې ګل خو داسې شی چې دی دا خو داسې ګل چې هر یو دا خو د الله تعالی غټ نعمت دی د انسان لپاره او ښکلا ده نو ګل چې هر یو وي خوښ او فرهنګ کې که بیا راشي نو سور ګل نو زیات خوښ کپړو کې چې زیاتتر زما سپینې کپړې یاره چې خوراکونه دا د الله تعالی نعمت او چې هر یو شي زما مخې ته کېښودی شي نو ډېر په مینه خورم هر یو شي دا نه غواړم چې یاره دا سبزي او دا خورم بل کوشش مې دی چې د بار خوراک لکه تاسو څنګه وایي چې بار کوشش مې دی چې یار دوست سره وخورم او که هغه نه نو د کور نه علاوه بل ځای خوراک راته خوند راکړي کور کې راته خوند راکوي که زه څه خورم چې ما سره هغه بچي نه هغه شیز راته ډېر خوند راکوي چې زما سره بچي یو ځای وخوري یار دوست راسره وخوري د ځان له دا یو ښه خبره پکنیک لپاره یو سړی ځي هغه په خپل ځای یو خبره خوراک کوشش دا کوم چې یار دوست سره خپل ځای کې د هوټل نه خپل ځای زیات خوښوم او بیا د خپل ځای نه کور خپل زیات خوښوم د خپل بچو سره ورونو سره فیملي سره هغې ته خوشحاله او شاپینګ چې تا ته پته د ماحول زمونږ د کوم پښتنو کلچر چې کوم معاشره کې مونږ پاتې کېږو نو دی د اجازت مونږ ته نه راکوي غواړي د انسان زړه غواړي چې زه به چې په خپل مرضۍ شاپینګ وکړي زه په خپل مرضۍ وکړم خو بهرحال زموږ یو سلسله د والدینو د طرفه را روانه د والد صاحب زیاتتر هغې په خپله شاپینګ کړی د کور لپاره نو هغه سیسټم لا اوس هم الحمدلله روان دی او د والدینو چې کوم طریقه هم په هغې طریقه باندې مونږ باندې انشاءالله زما کشران باندې نو په خپله مرضۍ مونږ د خپل فیملي لپاره شاپینګ په خپل مرضۍ ګاډي خو جي بلکل دا نن سبا ضرورت دی د هر انسان خو زه یم هر هغه ګاډی چې ستا ضرورت پوره کوي نور خو دا خواهش د هر چا وي چې یاره یو ښه ګاډی ما سره وي نو الحمدلله د هر قسم ګاډیو نه وتي وو که دلته نه وي نو بار ملک کې وتي وو دا نه ده خو چې ضرورت زما پوره کوي اوس هغه ده یاره سیل خو چې داسې ده زما د جون صاحبه بار سیل ما ته بلکل خوند راکوي خو زه هر هغې کار لازم چې زما دواړه لکه د کاروبار د بزنس په هغه کې زه ځم په دوبۍ کې ما ورسره په یورپ ملکونو ته تللی نو هغه زه تللی یم نو خپل کار مې هم کړی دی ورسره مې سیل هم کړی صرف د سیل په معنا باندې له کور وتل یا داسې بار د یارانو دوستانو سره ډېر کم وځم نه وځم چې کوم د ښکار ورځې دي نو هغه ما ته وایي چې مونږ هغه مزدورۍ کې هغه سیسټم کې بیا دغه طرف ته د والدینو طرف ته مو اجازه نه چې د بچپن نه مونږ ته دغه اجازه نه شي راته وځه د کوره بار ښکار لاړ شي یا ته خدمت د شپې له لاړ شي چې د والدینو طرف ته داسې په دې د هغې ناراضګي وه نو مونږ به هغه کار کوو چې کوم هغې به ته خوشحاله کوشش هم هغې کړی چې هغې خوشحاله وي
نو زمونږ خو دا ژوند دی تېرېږي خو چې دي نه خبره لوبې چې سټارټینګ کې زما چې کله دلته د سکول دورانه نو د والیبال سره مې شوق والیبال مې کوم څه ناڅه مې کوم سره مې شوق زمونږ دلته قومي لوبه کرکټ هم چې کله د پاکستان ورلډ کپ ګټلو نو په هغه ټیم کې ورته ډېر په مینه او ډېر په شوق د هغې نه تقریبا بیا چې کله موقع راشي او مخې ته راشي نو ګورو کرکټ هم ورسره جی بالکل تللی یم سویزرلینډ ته تللی یم هلند ته جرمني ته فرانس خو زه تاسو ته ووایم نو که زه تللی یم نو ما ته د خپل ملک نه علاوه بل یو هم ښایسته نه دی لګېدلی د هغې وجه دا ده چې موږ دلته کوم موږ آزاد ژوند تېرو هلته ستا ژوند چې دی دا محدود دی صرف ډیوټي ده بزنس مین کاروباري سړی که هغه د دنیا په هر یو ګوټ کې که تاسو دلته پاکستان کې وګورئ چې چا کاروبار وي هغه سټ دی که نوکرۍ والی دی په افغانستان یو فرشه وي ځکه چې افسر دی یو دی بل دی خو د افسر د پاسه افسر نو په دنیا کې که هغې ملکونو کې چې چا کاروبار چا خپل کاروبار کړی دی هغه خلک ښه دي کامیاب که څوک نوکر دی هغه پرایویټ کې هغه د کوم نو هلته هم هغه مسلې شته کومې چې موږ ته دلته الحمدلله د ټولو نه مخکې خو دا زموږ لپاره ډېر د فخر او ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې موږ یې د مسلمانانو په توګه دا ډېر ښه مذهب دی ډېر ښه ژوند دی د مسلمانانو خو چېرې د مسلمانۍ په هره موږ خو ډېره ګرانه ده خو هغه پېښې کړو مسلمانۍ موږ ژوند نشو تېرولی خو هغه پېښې کړو نو که زه تاسو ته دا ووایم هغه ملکونه بلکل ترقي والا دي او ډېر انساني دوست دي او څه خو ما چې د هغې نه څه نه چې واخېستې خیره زما کم از کم لکه چې زما د ټولو نه مخکې خپل ملک وي پاکستان چې زه په پاکستان شتمن شم د پاکستان باندې څه کاروبار وکړم د پاکستان کې پاتې شم د هغې نه علاوه که چېرې دا نه وي نو زما دویم کور به و د هغې ځای نه ما ډېر څه ولیده ډېر څه مې د هغې نه حاصل کړو هغه ملک نو په دغې ملکونو کې ما دا فرق ولیدل په حیث د مسلمان راته یم لکه نورو ستا د چکرو او د څه چې دي نو دغه موقع که مونږ ته هم دلته راشي نو الحمدلله زموږ د پاکستان نه بل څه ملک نشته هغې ملکونو کې دا دي چې هغه که ترقي کړې نو د هغې مین شیز دا دی چې که هغه په تا باندې ښه لګي نو صرف په صفایه ده دا شیزونه دي دا دلته چې څه دي خو هغې هلته یو قانون دی یو سیسټم یې جوړ کړی په هغې باندې هر څه روان د هغې د ټولو نه بهترین شیز دا دی چې په قانون باندې لکه د ټریفک شو او که د دنیا په نورو اصولو شي او د ټیکس په هغه شي هغه یو سیسټم دی په هغې باندې هر سړی روان زمونږ بدقسمتي دا ده چې د هر څه زمونږ په پاکستان کې هم دا شته خو مونږ هغه فالو کوو نو که مونږ د خپل پاکستان له لږ په دغې طریقه که مونږ د یوروپ مثالونه ورکوو نو مونږ وایو که مونږ په خپله د خپل ځان نه زه شروع کړم او مونږ د هر څه ټیک نو مونږ ته به دغه خلک به بیا زمونږ دا مثالونه انشاءالله ورکوي دویمه چې ما غره تر راولي چې مونږ مسلمانان یو د ټولو نه ښه خبره دا ده چې الحمدلله مونږ 15 وخته بند کوو هغه مانځه ته خو ځو جومات ته ځو دوبۍ کې الحمدلله بیا که دا نه نو دویم کور بیا دوبۍ نه دوبۍ کې هم دا شیزونه شته چې کاروبار هم شته د هغې په رول باندې چې چلېږي دوبۍ زموږ نه وروسته لکه هغه شوې ده ازاده شوې ده هغه خو تاسو که نن هغې ته وګورئ نو هغې کوم ځای ته ورسېږي په وړ کې د هغې یو نوم دی نو د هغې هم صرف دا دی چې یو رول دی قانون دی په قانون باندې به چلېږي تا ته به هر یو سهولیت میلاوي خو به تاسو په قانون نو دغه مسلې هلته هم دغه بطور الحمدلله کاروبار بزنس ما راته وویل که په دوبۍ کې که زموږ پښتانه وروڼه چې څو کاروبارونه کوي پاکستانیان دي هر ملک نه دي نو که هغه په دوبۍ کې دي نو هغه هغه کامیاب دی چې کوم انسان کاروبار کوي تنخواه دیاړي دا د ژوند تباه کوي دا د بچي تباه کوي دا د قوم تباه کوي ته مخکې نه شې ته به هله مخکې ځې چې ته خپل کاروبار لکه که تاسو ته زه دا ویم یو مثال درکړم دا ټماټر په بازار کې انسان خرڅوي او دا یې سي راشي نو دغه ټماټر والا ورته سره پاسې نه چې ته څوک یې هغه خود مختاره دی هغه خپل ټماټر خرڅوي هغه د ایس حساب کوي خو ایس حساب کو چې په دفتر کې ناست یو کمیشن صاحب راشي او ډي سي صاحب راشي یا د هغې ټلیفون راشي نو دی به بلکل ورته سلامي کوي دغه شان د هر یو افسر
نو زمون کاروبار چې موږ په ایماندارۍ سره وکړو دا ټماټر دی ولې نه خرڅ کړو چې دا په ایماندارۍ سره او انشاءالله الله به په دې کې برکت او خیر ډېر وړ کې هم دغه چا چې کاروبار کړی هغوی ته امین یاره چې زما خو فکره د ملک ته انسان بار وي ډېر زیات خفه په خپل ملک پسې په خپل علاقه پسې په خپل کلي پسې نو زما هم دا خواهش و په یو ځای باندې ما تقریبا 22 سال تېر کړ او په دغه کې الله تعالی زه ډېر ښه او ډېر ښه دا خبره چې هر یو څیز مو ولید د دنیا کونه کونه مو ولیده او ډېر څه په هغې کې مونږ ولید خو که راغلی یم نو پاکستان مې نه راوستلی دی پاکستان ته او د هغې ځای نه مې واحد کړی چې یاره دا ژوند چې دی دا صرف پیسه ګټنې وي مونږ خو بدقسمتي دا ده چې صرف د پیسې په چکر کې وه غریبي ده او د غریبۍ نه تللي وو نو لږ په خېټه مونږ شو نو دا مې سوچ چې یاره زه د خپل کلي ته او د خپلې علاقې ته لاړ شم او زما نه څه کېږي چې زه د خپل علاقه کې هغه کم از کم چې د وروڼو سره څومره زموږ د علاقې خلک دي مشران ډېر ښه کامیاب خلک شته زموږ په کلي کې هم زموږ په علاقه کې هم په پاکستان کې هم چې یاره د دغه خلکو سره زه میلاو شم او د قوم او د کلي او د علاقې خدمت او دا نور ژوند هم په دې خدمت کې دی په دې خیال یاره یقینا چې ګران ژوند دی آسان ژوند نه دی څومره چې زموږ مسافرونه او بیا سیټ نه وي یوازې خدا نه ده مونږ خو لاړ شو د دې ځای نه مونږ لکه چې د دې ځای نه تلو مونږ له دوبۍ ده او دوبۍ ده خو چې هلته لاړ شي هلته سختې وي ستونزې وي او ډېر کم خلک دی چې هغه لاس ورکړي چاله مثال به زه راته داسې وکړم چې یاره رور چې دی رور نه تښتي لکه دومره سخت ځای دی مسافري او د هغې ځای هغه چې کوم ستړي دي نو دا چې چا تېر کړي دي ډېر ګران دی مسافري سیاست خو مطلب زمونږ د هغه دا دی چې یاره خدمت کول زمونږ خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ سیاست چې دی دا مونږ د خدمت په نیت نه کوو لکه شته پکې خو تکړه خلک شته کوي پکې خو که چېرې دا مونږ د خدمت په نه کوو نو بیا مې سیاست خوښ دی او که صرف د ځان دپاره یې کوم نو بیا مې خوښ سیاست مې خوښ دی خو د خدمت په نوم باندې او صرف د ځان دپاره نه زه یم چې یو خیر ورسېږي کلي ته پاکستان ته په دې نیت مې خوښ دی هغه خلک مې خوښ دي چې څوک د ملک لپاره کار کوي د قوم لپاره کار کوي راتلونکي مستقبل لپاره کار کوي زما بچي نه به څه جوړېږي په دې نیت مې خوښ دی دا خلک پکې نو دغه خلک مې خوښ جی بالکل او زه چې رالم د هغې نه خو سټارټینګ خو ما تقریبا زه به تاته ویم چې دا بعضې شي لږ به مخکې لاړ شو دا بعضې شي دا فطرتي د انسان په وینه کې او خیر سوال نه به زه داسې نور هم هټ کې لاړ شم چې دا د کور د طرفه یو تربیت دي د والدینو له طرفه نو الحمدلله زمونږ والدین چې دي مونږ ته د خدمت او د مینې او د کلي او د خلوص او د ارام او د حلالو نو دا څه چې شوي دي نو دا د هغې طرف نه د والدینو له طرفه یو څیز را روان وي فهمتې یو کیسه ده لکه ټیک ته بعضې خلک به په سکرین نه راځي بعضې خلک به داسې وي چې هغه به په میډیا نه راځي خو د هغې ډېر اهم کردار وي په علاقه کې په فیملي کې بل صلې رحمي چې څه ته وایي په هغې کې نو دا مونږ د پلان نه هغه یو شیز را روان دی تاسو یم والد محترم نو الحمدلله د یو جراثیمو په دې وینه کې د بچپن نه زده کړي مو په خپل کور کې پلار راته ښودي پریکټیکلي را باندې کړي دي هغه جراثیمو نو هغې سره چې دلته رانه ما خو لړي هغه زما هلته په دوبۍ کې هم کړي کوم زما وروڼه دي زما کوم بایګان دي کوم بار خلک دي څوک راغلي دي نو زمونږ نه چې څه شوي نو هغه مونږ بار هم کړي په هغه ځای کې هم الحمدلله مونږ کړي دي دا نه چې په دوبۍ کې مونږ نه دی کړی دوبۍ کې مونږ دا یو سټرګل کړی د خپل علاقې د خپل کلي بلکې د پاکستاني حتی کو پاکستاني نه دی خو چې زمونږ نه څه شوي د انسانیت پر هغه باندې مونږ کړي دي الحمدلله دلته چې رالم جي نو بیا د دې ځای خو داسې یو رول دي چې یو نوم او یو څه پکار وي نو د هغې دپاره هغه زه د هغې ځای نه چې راتلم نو یو نوم مې خوښ کړی چې نیو لایف زما نوی ژوند لکه د دې ځای نه به دا ګټې مټې دا پیسې دا خو سړی مانه ته وایي چې لیمټ یو ګټي انسان خو د هغې دپاره ما یو اداره جوړه کړه د هغې نیو لایف فاونډیشن هغې باندې ما کار کړی خو په دې کې ما د چا نه ډونیشن نه دی اخیستی دا د ما خپل ذاتي صرف هغه نوم مې ورکړی یاره جي بالکل پکار دي لکه خلک کوي الحمدلله اوس ډېر خلک لګیا دي په دغې باندې کار کوي
خو زمونږ بدقسمتي دا ده که ته 100% هم صحیح او ته صرف د الله د رضا دپاره لیکئ خو هغې خلک ته نه پرېږدي خو نور اوس نه کېږي صرف د خپلې رانیسي چې قدم مخکې وانه نو د بدقسمتۍ نه بعضې شیزونه داسې وو چې هغه زما نه پاتې شو زما یو سوچ و چې زه داسې وکړم خو هغه په بعضې مسلو د وجې من هغه پاتې شو د هغې ما ته خفګان هم دی چې یاره ما څه غوښته هغه ما ونه کړ ما ډېر څه غوښته خپل ته د اپنے آپ چې ته څه کې په خپله ستاسو خو الحمدلله زه اوس هم کوم ما په دوبۍ کې هم کړي او دلته اوس هم کوم چې څه دانې کېږي کوم هغې شیز ته په دې لانړم چې د هغې رنګ دی خلکو هغې له غلط ورکوم نو د هغې نه ظلم خلاف شو یاره چې داسې نه شي کېدی ما فطرتي د وینې یو کیسه یي که نه که زه شل فیل هم دا ویم یقینا ډېرې مسلې راځي د انسان په ژوند کې په عمر کې مسلې راځي خو د هغې نه طلاق شوي نه دا خو فطرتي شیزونه دي او چې په ژوند کې دا نه نو د ژوند خوند به نشته وي که یو سړی وایي چې زه سکون غواړم حقوق العباد عبادات خو د الله دي د الله سره ستا تعلق دی خو کوم انسان کې چې حقوق العباد دي دی به چاته غمګین نه ده ته به سم ده ته دا دنیا دا خبره دا غرونه پرې راپاسه کېده خو ده ته به ټینشن نه وي ده ته به مسلې نه کوم خلک چې صرف ځان پېژني خپل بچي پېژني محدود وي خور نه پېژني رور نه پېژني ترور نه پېژني ګاونډ نه پېژني انسانیت نه پېژني نو د هغې ژوند چې دی ټیک ده هغه به بار نه ښه ښکاري خو دننه سکون نه شي هغې ته کوم انسان چې لکه ما په ژوند کې خو ما ورته وویل چې داسې م راغلی دي چې دوبۍ کې خلک مزدورۍ راته دي که نه لکه ډېرو ملګرو هغه راته دا مشورې راکړي چې یاره دا تاسې ځان له کار کتلی دا ولې دا خلک ساتي یا ته ولې د خلکو سره داسې کې داسې کې داسې کې نو انسان یې کمزوري نو ما هغه شی سټاپ کړی دی چې یاره به زه داسې نه کوم بس ختم خو د هغې رزلټ چې دی ډېر خراب هغه خپل رزق په انسان بندېږي انسان وایي زه خوشحالي غواړم د الله چې کوم حقوق دي حرام حلال د هغې تمیز وکړه لمونځ او اودس زمونږ خو ډېر کمزوري خو کم از کم د پنځه وخته انسان د لمونځ او اودس کوي حلال او حرامو تمیز وکړي او حقوق العباد هم مخکې دی چې یاره زه انسان له تکلیف ونه کړم کم از کم زما چې څومره هغې چې زه انسان له تکلیف د انسان زړه مونږ خو نن سبا هم په دغې کې لګي خو مونږ کېنو دوه غیبتونه یو پسې یو خپله درنه چې دا شیزونه مونږ ختم کړو دا ژوند دومره ښکلی ژوند دی چې کله ته د بل بچی په عذاب نه کړي ستا بچی به شرک خدای چې راځي مختلف ډېرې خبرې مونږ ته راغلي دي چې هغه اوس هم یقینا چې ما ته شپې را یادېږي ډېر زیات خبرې لکه داسې خلک راغلي دي چې د هغه د بچي د زړه مسلې په دې کې صورې دي زموږ ګورنمنټ هغې ته رسېدل لږ ګرانې کراتي ادارې شته خو دلته یو کیس هم داسې راغلی و چې یاره ماشومو د هغې د زړه مسله او هغه ټایم کې زه خپله دا نه چې یاره هغې ته ما ټایم نه ورکړ هغه ما ته راغله او ما ورته زه انشاءالله دې له زه غم کوم او څه طریقه درکوم هغه ماشومه ډېر ښکلې ماشومه د کوچیانو طرف او دوه درې ورځې پس ما ته د هغې پته ولګېږي چې هغه ډېره ښکلې ماشومه هغه حادثه زما نه چې کاش دا دې له ما ټایم نه وي ورکړی دې خبرې او داسې نور هم ډېرې راغلي دي دوبۍ کې لکه داسې شوي دي چې یاره د چا د وس نه خو نه بعضې څیزونه داسې راځي انسان له مخې لکه هلته هم داسې بیماران پراته وي اوس هم شته مخکې چې هغې د دې څیزونو محتاج شته چې او داسې ډېر دي خو بس زه به تاسو ته داسې ویم چې یاره مونږ سره خو د سکول ده مسله ده زما خپل سکول دی نو په دې سکول کې ډېر تقریبا بچي داسې دي چې هغه والدینو د سکول نه ایستي دي هغه بیا ما واپس راوستي دي او الحمدلله هغې اوس هم زما سکول کې سبق کوي داسې مسلې ډېرې دي خو مجموعي به ورته وایم چې ډېرې داسې مسلې القدس سکول سیسټم زمونږ پیسونه خو زه به تاسو ته دا ووایم چې یاره دا خلک خو دا وایي نن سبا چې یاره دا پرایویټ سکول چې دی دا صرف بزنس لپاره بزنس مین باندې خلک جوړوي خو که ما دا سکول کولاو کړو نو ما دا په بزنس مین نه کړو زما دا اراده وه چې یاره زه د چا نه فیس هم وانم یو کال دا ما فیس چلولی د هغې نه فس کوم د دې سټارټنګ ما د فیس کړی نو
500 دا په علاقه کې نشته اکثر مې د هغې نه داسې شوي دي چې یو سړی راشي د هغې فیسونه پسې جمع شي چا سره یې وسې کېږي راځي انسان په یو حال شي نشي کېږي نو اکثر مونږ ورته هغه هم معاف کړو چې یاره بس دا ټیک کوو زیاتتر پکې فري هم دي ما سره ډېر زیات فري دي او دغه هم پکې چې یاره هغې پسې فیس جمع شي بس لکه تېر شوي چې دا کوم کرونا نه تېره شوه د دې مونږ فیس نه دی اخیستی دا د یو نه مونږ نه دی اخیستی څومره چې مونږ سره بچي وي مونږ فیس نه دی اخیستی او په دې طریقه مې کړې چې یاره دې علاقې ته د هر انسان دا خوښ چې زما بچی ښه تعلیم وکړي ښه سکول کې سبق ووایي نو موږ یو خپل کوشش کړی دی چې د دغې غریب چې هغه 4 او 5 هزار فیس نشي ورکولی او کم از کم موږ ورته دا په دې لږ فیس کې د چا وس کېږي موږ له راکوي نو په هغه لږ فیس کې موږ هغې ته څه د بچي کم ضروريات شي تعلیم وي سپیشلی زما دا سوچ دی چې بچي ته خو موږ تعلیم ورکو لکه هر یو والدین دا غواړي چې زما بچی د نمبر ووالي ښه نمبر باندې راشي وکړي خو زه یم چې دا بچی نمبر یې اخیسته هر بچی ډاکټر نشي جوړولی هر بچی انجینیر نشي جوړولی هر بچی بل ایس یو ډیسي نشي جوړولی خو د معاشرې له یو ښه فرد ورکول دا سوچ زموږ نشته زما خپل دا سوچ دی خپل مې دا راغلی چې یاره زموږ الحمدلله څومره چې زموږ سټاف دی پرنسپل صاحب دی زموږ دا کوشش چې یاره معاشرې ته ښه بچی ورکړو ډاکټر جوړېده انجینیر جوړېده دا د دې بچي دا بچه ته نه دي چې د په نصیب کې خو چې دلته معاشرې ته مونږ ښه بچی ورکړو ښه فرد ورکړو 24 ګنټې د مسلمان صنف تېرېږي چې کم از کم موږ ورته دا وکړو حرام حلال ورته وښایو آداب ورته وښایو زمونږ خو بدقسمتي دا دی چې نن سبا تاسو وګورئ کور کې نو د والدینو سره ټیم نشته چې د بچي ته تربیت ورکړي او ډېر کم خلک د بچو په تربیت پوهېږي نو دا هم کوشش چې یاره کم از کم د دې بچي کم حق دی چې دا ورته موږ د خپل ادارې نه وښایو او که دې بچی اوس دې زده هم نه کړي اوس په دې عمل هم ونه کړي خو چې کله دې مچی ورشي نو ده به ذهن ته دا خبره راځي چې یاره ما ته فلاني سر فلاني پرنسپل صاحب یا فلاني ټیچر یې ما ته دا هدایت راکړي نو دې به فالو کوي چې کله دې مچی ورشي او ډېر ماشومان داسې دي چې الحمدلله هغه اوس روان دي په هغې سیسټم باندې چې یاره د مشر آداب څه ته وایي اذان آداب څه ته وایي حرام حلال څه ته وایي نو زموږ دا کوشش دی چې د دې نه یو ښه فرد یاره چې دا نن سبا چې کوم حالات دي حقیقت ته چې ډېر څه یو عجیبه ماحول سره یو عجیبه پریشانو سره والدین هم ډېر پریشانه دي ښه تعلیمونه یې کړي دي انجینران دي چا څوک یو ډیګري اخیستی چا بل اخیستی ښه تعلیمونه خو هغه شیز نه میلاویږي چې کوم د والدینو سوچ وي که چېرې موږ دې بچي ته دا سیسټم دا په موضوع کې واچو چې بچیا د تعلیم چې دی دا د دې دپاره نه دی چې ته به صرف په دې باندې نوکري کوې او په دې به رزق پیدا کړې د ټولو نه دا که موږ په ماحول کې دی چېرې زما دا بچی تعلیم کوي نو دی به نوکر کېږي دې بچي له دا په ذهن کې کم از کم نه دی اچول پکار چې دی به لازم نوکر کېږي ما راته وویل د بچي ته دا ورکړه چې یاره کاروبار به څنګه که فرض کړه د کاروبار پر هغه باندې چې دا رزق د الله له طرفې خو انسان ته حرکت پکار وي او د هغې دپاره به بیا حضور صلی الله علیه وسلم چې دی تجارت خوښ کړی نو خو دروغ کېدی نه شي نو که چېرې موږ دا ځوانان چې اوس نن سبا کومو مسلو سره دي تعلیمونه یې کړي نوکریانې نشته ذهني طور هر یو انسان بیمار دی والدین یې بیمار دي کور فیملی ټول پریشانه ده بچي دومره تعلیم وکړو د ده نوکري نشته د ده کاروبار نشته دا نشته نو دې ځوانانو ته خو دا نصیب دی چې حرکت کوئ صبر نه به کاروئ او د کاروبار دپاره د دنیا د والدینو دپاره به تاسو ټینشن نه جوړېږي والدینو دپاره تاسو خوشحالي جوړه شي او راوځئ دا څومره خلک چې دغه کېږي په د دنیا کې تاسو ګورئ زیات زه به تاسو ته وګورئ د کوم نور ملکونو په پاکستان کې هغه خلک چې چا تعلیم هم نه دی کړی هغې له خدای رزق ورکړي خو هغې خپل کاروبار کړی نو د هغې یو نوم دی په دنیا کې
هغې یو نوم روښانه کړی دی. نو که موږ دغې شي ته توجه ونه کړو چې ما تعلیم کړی دی او دا تعلیم موږ د انسانیت دپاره کوو، د زده کړې دپاره کوو، موږ ته د انسان قدر وښیي، موږ ته د انسان خدمات وښیي، د حلال او حرامو د دې موږ ته تمیز وښیي. دا تعلیم د دې دپاره ښه شي او د رزق دپاره که چا ذریعه ګرځول شانه کشرانو ته ډېر ټینشن او ډېر کور کې یو ډېر مسله جوړه شوې ده. هر ایک ټایم دي تقریبا هر یو کور کې 2-3 ځوانان بېروزګار، نو هغه کور والا هم ورسره پریشانه وي، ټول پریشانه. نو دا پکار ده چې یاره موږ بچي ته ورسره پرېږدو او بچي ته دا ووایو چې یاره دا رزق د الله دی او د حلال او حرامو تمیز کوو. موږ په دې مه شرمېږه چې یاره زه دا کار کوم او دا کار کوم. کله موږ دا شرم ختم کړو، موږ راووتو بازار ته، مارکېټ ته او د حلالو رزق په تکل کې راووتو، انشاءالله دا مسله به الله ختموي.